السلام علیکم د سی پروګرامینګ زده کړې ته ښه راغلاست. تاسو ته وایم هیله ده چې تر پایه راسره مل شئ. دا د سی پروګرامینګ لومړی ویډیو ده چې په دې ویډیو کې تاسو ته د سی پروګرامینګ په اړه لنډ معلومات درکوم. لکه څنګه چې سی یو پروګرامینګ لینګویج ده، نو باید لومړی په پروګرامینګ لینګویج پوه شو. راځو لومړی پروګرامینګ څه ته ویل کیږي. کمپیوټر ته د سورس کوډ له لارې لارښوونه ورکولو ته پروګرامینګ ویل کیږي. لکه دغه مثال چې تاسو ګورئ چې د سورس کوډ له لارې د دوو اعدادو جمع کولو یوه لارښوونه شوې ده، یعنې پروګرام شوی دی، نو دغه ته پروګرامینګ ویل کیږي. بل خوا لینګویج دی، لینګویج ویل کیږي ژبې ته، او ژبه د فهم تفهیم یو وسیله ده چې موږ له نورو سره اړیکه یا ارتباط ساتو. په سی لینګویج کې په درې ډوله پروګرامینګ لینګویج لرو. لومړی چې دی های لیول لینګویج دی. های لیول لینګویج په الفباتو، اعدادو او سمبولونو سره لیکل کیږي، یعنی په دې باندې انسان پوهیږي، هیومن انډرسټینډیبل دی. او بل طرف ته بیا باینري لینګویج دی. باینري مطلب دوه ډیجټ لرونکي یا دوه اعداد لرونکي، 0 او 1 سره لیکل کیږي. دته ماشین کوډ هم ویل کیږي چې په باینري یا 0 او 1 سره لیکل کیږي. دا ویلیو چې دا د A ویلیو ده، یعنی په های لیول باندې موږ لینګویج کې موږ A ولیکو، نو دلته موږ په باینري شکل سره دغه شکل ښیي. نو دا ډېر یو سخت کار ده چې باینري یا ماشین کوډ زده کړو. په سی پروګرام کې یو سافټویر شته چې هغه ته کمپایلر ویل کیږي. د کمپایلر دنده یا وظیفه هم دا ده چې های لیول لینګویج په باینري بدلوي او باینري په های لیول لینګویج بدلوي. د ډېرو خلکو په ذهنو کې دا سوال راشي چې آیا په سی پروګرامینګ کې سافټویر جوړیږي که نه؟ زه به وایم چې هو، بالکل جوړیږي. دلته یو څو مثالونه تاسو ته وړاندې کوو. په سی پروګرامینګ کې اټو ډرایورز جوړ شوی دی. اټو ډرایور څه شی دی چې تاسو غوره پیژنئ چې د ډیوایس ډرایور دی. دوهم د سمارټ فون یا انډراید موبایلونو مختلف لایبرریانې په سی پروګرامینګ کې جوړ شوي دي. د ډیټابیس مشهور سافټویرونه لکه اوریکل، مای سیکوال هم په سی پروګرامینګ کې جوړ شوي، خو د سره سره وینډوز، لینکس او یونیکس اپریټینګ سیسټمونه هم په سی پروګرامینګ کې جوړ شوي دي. یعنې د دې څخه معلومیږي چې سی یو قوي پروګرامینګ لینګویج دی، ځکه دا د ژوند په ډیرو شیانو کې سهولت او اسانتیاوې راوړي دي، لکه وتو، د کالیو ماشین، ډیجیټل کیمرو او داسې نور. اوس راځو د سی پروګرامینګ انسټالیشن ته. د سی پروګرامینګ د پروګرام لیکلو لپاره موږ یو آی ډي ته ضرورت لرو. آی ډي مطلب انټیګریټډ ډیولپمنټ انوایرنمنټ، په دې معنی چې دی موږ ته یو ساحه د پروګرام ډیولپ کولو لپاره برابروي. نو انټیګریټډ ډیولپمنټ انوایرنمنټ دا موږ ته څه کوي؟ برابروي. سی پروګرامینګ په مختلفو آی ډي کې لیکلی شو. تاسو ته ځینې مشهور آی ډي وړاندې کوم چې هغه لومړی ټربو سی سی پلس پلس دی. بیا ډیف سی پلس پلس چې دی لیټسټ ورژن دی، اپډیټ ورژن دی، چې په دې کې موږ کولی شو په ډېر اسانۍ سره پروګرام ډیولپ کوو. په لږ وخت کې ډېر پروګرام ډیولپ کولی شو. ماوس کرسر پکې خوځولی شو. سیم ټو سیم کوډ بلاکس هم همداسې دی. او په دې سیریز کې به موږ تاسو د ډیف سی پلس پلس څخه کار اخلو. نو راځو لومړی د ډیف سی پلس پلس ډاونلوډینګ ته، چې لومړی د انټرنیټ څخه ډیف سی پلس پلس اپلیکیشن ډاونلوډ کوو او په هغه کې بیا کار کوو. د ډیف سی پلس پلس د ډاونلوډ کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت دی. راځم زه کروم براوزر اوپن کوم. په کروم براوزر کې زه ډیف سی پلس پلس لیکم. په دلته زه 5.11 ورژن پیدا کوم. ډیف سی پلس پلس دغه فایل .com کې ده، دا اوپن کوم او دا د ډیف سی پلس پلس آیکن ده. نو تاسو کولی شئ چې لیټسټ ورژن چې 50 MB خوښه ده دا به ډاونلوډ کوئ. کله چې دا ډاونلوډ اپشن ووهئ نو تاسو ته دغلته ډاونلوډ اپشن درکوي د ډیف سی پی پی مطلب ډیف سی پلس پلس. اوس نو دا زموږ ډیف سی پلس پلس ډاونلوډ شو. غواړو چې دی انسټال کړو. د انسټالولو طریقه یې ګورو. دا به موږ ته چې کېږي انسټالیږي. پیکینګ ډیټا اباوټ به اوکې ووهئ. بیا دلته دا لایسنس آی اګري به ووهئ. بیا به نیکسټ به ووهئ. بیا تاسو خپل د سورس فولډر لکه کوم ځای کې غواړئ دا انسټال کړئ هغه براوزر کې، که کوم بل ډرایو کې یا کوم بل ځای کې غواړئ
لکه دا انسټال شي ضرورت نه دا چې کوم فولډر کې دی هغه فولډر کې راته انسټال وکړه مشکل نه لرم یعنی سی ډرایو پروګرام فایلز کې د ډیف سی پلس پلس نه د انسټالیږي زه ورته چې انسټال وکړم دلته اوکې دا ولته په سی پروګرام فایلز کې به د ډیف سی پلس پلس نامه یو فولډر جوړوي اوکې دا زموږ فایل انسټال شو اوس راته وایي چې کله چې تاسو فنش ووهئ دا رن شي ورته نه او دا فنش کوي اوکې اوس لکه څنګه زما دا سافټویر انسټال شو دې سافټویر ته نور زه ضرورت نه لرم زه کولی شم دا په اسانۍ سره ډیلیټ یې کړم اوس راځم دا چې کوم اوپن کوم زه چې کله ډبل کلیک وکړم یا اوپن ووهم نو ماته به یو تاسې آپشن راکوي دا به تاسې نیکسټ وهئ زه دلته تاسې ته وایي اوریجنل انګلیسي استعمالوئ بالکل انګلیسي استعمالوئ البته پښتو نه سپورټ کوي فعلا دپاره نو فونټ به زموږ د کنسول اپلیکیشن وي صحیح ده کلر به زموږ هلته موږ کولی شو دا کلر آیکن سره څه چینج کړو راځم نیکسټ وهم بیا ورته چې آل سیټ ټول صحیح دي زما اوکې به وهئ دا زموږ یو انټیګریټډ ډیولپمنټ انوایرنمنټ شو چې په دغه ځای کې موږ کولی شو خپل کوډ ډیولپ کړو یا ولیکو راځو لومړی